बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्लास 11th बायोलॉजी दा चैप्टर नंबर 12 सर्कुलेशन दे او پدې کې یو ټاپک دی congenital heart problems مونږ cardiovascular disease چې دی هغه مونږ شروع کړو نو پدې کې لاست ون چې دی هغه congenital heart problems دی congenital باندې ځان پوهې دا مونږ دې ته وایو چې کله یو ماشوم د مور په خېټه کې دی او دغه ماشوم کم زړه چې دی هغه د مور په خېټه کې جوړ شوی او دغه ماشوم په دې زړه کې سم مسایل لشي ناغي ته مونږ وایو congenital heart problems وس دا د زړه کم مسایل چې دي هغه راتلی شي نو په دې کې زیاتره وجه چې دا هغه د میډیکیشن دا چې کله خزه چې دا هغه د حمل په دوران کې ماشوم چې د مور په خېټه کې چې دی جوړیږي مونږ ته ټرایمیسټر وایو د 9 میاشتو کې د ماشوم چې دی جوړیږي لکه اولنۍ په دې باندې ځان پوه کړئ اونلی 3 میاشتې چې هغه ته چې موږ پوسټ ټرایمیسټر چې دی هغه ته وایو بیا ورپسې 3 میاشتې چې دی هغه ته موږ سیکنډ ټرایمیسټر چې دی هغه ته وایو ټیک ده سیکنډ ټرایمیسټر او بیا زموږ سره تھرډ ټرایمیسټر دی د اومه اتمه او نهمه میاشته نو دا اولنی کې 3 میاشتې چې دی پوسټ ټرایمیسټر چې دی دا ته موږ وایو نو کپدی کې د خزه چې دا س میډیکیشن استعمال کی س ګولې ویکسین س دوايان استعمال کی نو دا غي ډایرکټ اثر چې دی هغه د کم ماشوم چې جوړیږي دا هغه بزړه باندې چې دی پریوزي اوس دا مسائل چې دی سسدي نو دا به مونږ به د congenital heart problem کې چې دی مونږ وایو نو په دې کې اولنی مسله څه ده چې defect in structure of heart and large vessel of heart in newborn baby کم نوې ماشوم چې کم پیدا کیږي نو داغه سټرکچر اف هارت کې چې د مسله وای سټرکچر اف هارت مطلب دا دی د زړه چې د څنګه جوړل لکه څه کوي دا زموږ سره زړه دی دا زړه چې د مونږه سلورو خانو ته چې د مونږه ډیوایډ کوو 1 2 3 4 دله پسنې دوه حصے چې دي د ته مونږه اریکلز وایو یو ته مونږه آرټریم وایو لاندینی دوه حصے چې دي نو د دې چې د مونږه وینټریکل چې دی هغه ورته وایو ټیک شو بیا د دې زړه په منځ کې چې دا کموال لاغله دي نو دې ته مونږ وایو سپټم ټیک ده بیا په دې کې زموږ سره دا والونه دي انپیریور وینا کېوا سپیریور وینا کېوا د زړه نه دي ته دا وینه چې دی هغه راځي بیا په دې کې دا کموال چې دی ته پلمونری آرټری چې دی هغه وته ویل کېږي او دا زموږ سره چې دی دا ایورټا دا او په دې کې د نسلور والفز چې دی هغه لګېدلې دي نو چې کله په دې سټرکچر کې چې د سم مسله راشي او دا غین علاوه دا یو خبره ده چې سټرکچر اف هارت کې چې د مسله راځي دویمه لارج ویسل اف هارت لارج ویسل اف هارت مطلب دا دی چې کوم ایورټا دا یا زموږ سره پلمونری آرټری دا په دې کې سم مسله راشي دا نه ماشوم چې پیدا کیږي د بزړه کې نو دا congenital heart problem چې دی هغه وته ویل کیږي ٹھیک ده سټرکچر اف هارت کې چې مسله به څنګه راځي په دې باندې چې د الکسان پوه کوي سټرکچر اف هارت مطلب دا دی چې زموږ سره دا چیمبرز دي د پاسه د زموږ سره اریکلز دي او لاندې دوه چې دي زموږ سره وینټریکلز دي ټیک شو او دا زموږ سره چې د سپټم دی نو دا زموږ سره سټرکچر اف هارت دی نو په دې کې مسائل لازم دا غي وجه څه په دې باندې چې د الکسان پوه کوي و زموږ سره یو اکسیجنیټډ بلډي بل زموږ سره ډي اکسیجنیټډ بلډي اکسیجنیټډ بلډ مطلب دا دی چې هغه وینا چې پای کې اکسیجن شامل لې او د ډي اکسیجنیټډ بلډ مطلب دا دی هغه وینا چې پای کې اکسیجن نشته یا د موږ په ساده پښتو کې اسقا وینا نو اکسیجنیټډ بلډ چې دی هغه په لیفټ آرټریم کې او په لیفټ وینټریکل دا سلور خاني دي 1 2 3 4 نو اکسیجنیټډ بلډ چې دی اوس د شو درېګما زموږ لیفټ سایډ چې دی دا دی نو دا لیفټ آرټریم دی او دا لیفټ وینټریکل دی نو په دې دوه کې اکسیجنیټډ بلډ چې دی هغه پروت دی بیا زموږ سره دا رائټ اریکل یا رائټ آرټریم دی او دا زموږ سره رائټ وینټریکل دی نو په دې کې ډي اکسیجنیټډ بلډ چې دی هغه پروت دی نو سټرکچر اف هارت کې دا مسله وشي چې زموږ سره دا اکسیجنیټډ او ډي اکسیجنیټډ بلډ چې دی هغه زموږ سره میکس شي چې کله میکس شي نو د جسم ته چې دی دا میکس بلډ چې دی هغه ور رواني نو دا غینه چې دی دا مسائل چې دی بیا جوړیږي ټیک ده اوس د دې کاز سدي د دې اولنې کاز چې دی زموږ سره پرابلم ان جین دی چې به جین کې څه مسله راشي چې کله به جین کې څه مسله راځي نو یاد ساتئ زموږ سره په جسم کې یو کنډیشن چې هغه ته مونږ وایو ډاون سینډروم اوس ډاون سینډروم کوم حالت ته
ډاون سنډروم داسې حالت دی لکه په جسم کې چې کوم 21 نمبر کروموسوم دی دا کوم 21 نمبر کروموسوم چې دی د ایکسترا کاپی چې د هغه جوړ شي څه جوړ شي د ایکسترا کاپی چې د هغه جوړ شي مطلب دا د کروموسوم یو کاپی چې د هغه سیوا شو مطلب دا دی چې د جسم سره 46 سره ایکسترا کروموسوم چې دی هغه سره یوځای شو نو دغه د موږ ډاون سنډروم چې دی هغه ته وایو او د دې ډاون سنډروم د وجې نه بیا درې مسلې چې دی راځي یو ډیسیبিলিټي معذورتیا چې دی هغه راتلی شي فیشیل فیچر کم ماشوم چې پیدا کیږي دا هغه چې کم مخ سټرکچر دی هغه چې ډېر بلشاني او دا غین علاوه د زړه مسله چې دی هغه راځي د زړه مسله چې راځي نو دا یو وجه چې دا ډاون سنډروم ده بیا زموږ سره دی ټیکینګ میډیکیشن مطلب دا دی تاسو ته ما وې چې کله خزي د حمل په دوران کې یعنی چې کله ماشوم د دوی په خېټه نو اونلی 3 میاشتو کې دوی سم میډیکیشن چې هغه استعمال کی نو دا غي د وجنه یعنی د پریګننسي په دوران کې د ماشوم د زړه کې چې د مسله راتلی شي نو چې کله په اونلی 3 میاشتې خزانه جوړي نو په کار دا چې هغه د دردونو سره زخمونو سره گزاره کوي اونلی 3 میاشتې چې هغه د ګولې ویکسین وغیرہ چې د دانې استعمالي یا داسې چل وشي چې زموږ سره یو دغه د وایرل انفیکشن چې دی هغه ته مونږ وایو د روبیلا وایرس د وجې نه چې دی لګي دغه روبیلا وایرس د وجې نه چې کله د انفیکشن ولګي نو د ښځې ته چې دی د دې په جسم باندې خارښ راځي دې ته چې دی تبه راځي او د دې روبیلا وایرس لپاره دوی بیا MMR ویکسین چې دی هغه لګي نو د هغې د وجې نه دا کوم ماشوم چې دی د زړه ته چې دی دننه د مور په خېټه کې چې دی مسلې پیدا کیږي اوس که مونږ ټایپ ته راشو نو بیا به چې دی تاسو پوه شئ اولنې قسم زمون سره د دې د هایپوپلیشیا اوس هایپوپلیشیا د کې څه مسله بیبي وذ ون وینټریکل هایپوپلیشیا کې دا چلی لکه اوس دا مسلې راځي ډاون سنډروم راغی یا چې ښځه چې د هغې میډیکیشن استعمال کو یا د ډرګز استعمال چې دی هغه د وکړو نو کوم ماشوم چې دی نو د هغه په جسم کې بدل دی کې ون وینټریکلي صرف په یو وینټریکلي د دې منځ کې به دا کوم وال چې د سپټا دا بدل کې سټاپ شوی د دې وینټریکل ون وینټریکل په منځ کې به بدل کې سپټا چې دی نه صرف په ون وینټریکلي خدا کنډیشن چې ډېر زیات د ریری او کریټیکلی مطلب ریر مطلب دا چې ډېر کمی داسې مسلې ډېر کمی راځي او که پرس کراشي نو هغه ډېر زیاتې خطرناکي او که پرس کدا چل وشي نو ما تاسو ته وې چې دې طرف ته زموږ سره ډي اکسیجنیټډ بلډ دی دې طرف ته اکسیجنیټډ بلډ دی که پرس کدلته کې والی نو دا اکسیجنیټډ بلډ دی دا ډي اکسیجنیټډ بلډ نو دلته کې بیا زموږ سره اکسیجنیټډ او ډي اکسیجنیټډ بلډ چې دی هغه به یوځای کېږي او بدن ته به چې دی ټوله سقا وینه چې دی پاس کېږي نو د هغې نه بیا دنیا مسایل چې دی هغه راځي دویمې قسم زموږ سره دی obstruction defects walls in heart or blood are very narrow په دې یاد ساتئ په زړه کې زموږ سره څلور قسم وال دي یو وال چې دی هغې ته ویلی کېږي ټرایکسپیډ وال هغه د رایټ اټریم او د رایټ وینټریکل په منځ کې چې دی هغه پروت دي رایټ اټریم او رایټ وینټریکل دی لپاسنۍ او ښی طرف ته لپاسنۍ او لاندې کومه خانه چې دا د دې په منځ کې یو وال ټرایکسپیډ وال نو دغه وال چې دی یا دا ډېر زیات تنګي یا چې دی بلاک شي بل وال زموږ سره دی پلمونري وال چې دا رایټ وینټریکل او د پلمونري آرټري په منځ کې رایټ وینټریکل او د هغې نه علاوه دا پلمونري آرټري دا نه ده د دې په دې منځ کې نو دغه وال چې دی یا ډېر زیات تنګ شي او یا چې دی بلاک شي نو وینه چې دی بیا مخکې نه پاس کېږي بل زموږ سره دی میوټرل وال لیپ آرټریم اینډ لیپ وینټریکل دا لیپ آرټریم دی دا لیپ وینټریکل دی د دې دواړو په منځ کې چې کوم والي هغې ته میوټرل وال وایي هغه هم یا چې دی بلاک شي یا ډېر زیات تنګي او د هغې نه علاوه آرټیک وال لیپ وینټریکل اینډ ایورټا دا زموږ سره چې دی لیپ وینټریکل دی او دا ایورټا ده نو د دې دواړو په منځ کې چې دی یو والي هغه چې دی بلاک شي یا ډېر زیات تنګ شي نو وینه چې دی نه پاس کېږي نو دغه ته ویلی کېږي obstruction defects بیا درېمې دی ډیفیکټ ان سپټا ډیفیکټ ان سپټا مطلب دا تاسو به دا اورېدلي خلک وایي د پلانکي ماشوم چې دی د هغه په زړه کې سوری دی دا اوس دې سوری نه دا داسې چلو شي په دې باندې ځان پوه کوئ لکه فرض که دا زموږ سره زړه دی ټیک ده دا اوس زموږ سره دلته کې دا زړه دی ټیک شو په دې کې دا سپټا چې دی داسې راغلی دی دا کوم وال چې دی نو په دې لپاسني حصو کې دا چل وشي چې لیفټ اریکل او رایټ اریکل یا لیفټ آرټریم یا لیفټ آرټریم د دې په منځ کې دا سپټا چې دی دا پوره ډیولپ شوی نه نو دې ته ویلی کېږي ډیفیکټ ان سپټا نو هلته کې زموږ سره اکسیجنیټډ او ډي اکسیجنیټډ بلډ چې دی هغه زموږ سره مکس کېږي او خلک بیا وایي د ده په زړه کې چې دی هغه سوری دی نو دغه ته ډیفیکټ ان سپټا چې دی هغه ویلی کېږي دا درې
hypoplasia, obstruction defects او defects in septa دا دریونه چې دی دا congenital heart problem چې دی نو دا د دې قسمونه وو نو دا زموږ سره وو congenital heart disease. امید کوم په دې بچ دی تاسو پوه شوي کبرس کومه د پریونشن خبره کوو ډونټ یوز میډیسن. مور له پکار دی چې په اونلی 3 میاشتو کې چې کله حمل په دوران کې میډیکیشن چې دی هغه نه استعمالي ګولې وغیرہ په ځان درد گزاره دي کوي ځان دي سخت تیری خدا دی نه استعمالي ټریټمنټ دی دا کبرس کوم مسله ډیره زیات نو بیا به د لپاره سرجری چې دی هغه خامخا کوي خو کبرس ځان د ډرګز نو ساتي زموږ په علاقې کې خزي چې دی هغه ډرګز نه یوز کوي او ترقی یافته کوم ملکونه چې دي لکه موږ وایو انګریزان نو هغه د ډرګز استعمال چې دی هغه ډیر کوي نو دغه ماشومان ته چې دی دا مسلې ډیرې چې دی هغه راځي خو موږ دا کولای شو چې د میډیسن استعمال چې موږ نه کوو نو د دې بیماریان دي چې قسمه بیماریان نه چې دی هغه موږ ځان ساتلی شو. زه امید کوم کانجینیټل هارت پرابلم چې تاسو پوه شوي بیا پکې څه ګراني څه کنفیوژن تاسو ماته په کمنټ کې چې دی ضرور ویلی شئ. انشاءالله ستاسو کنفیوژن چې دی هغه وضو لرې کوم نور هم ضرور شیر کړئ. تھینک یو ډېر مننه.